کاناډا د 2024 لپاره 13950 بشردوستانه ویزه اعلان کړي دي. نو د دې لپاره به موږ ثبت نام څنګه کوو؟ اکثر پوښتنې ما ته راتللي، ایمیلونه کول هلکانو، کمنټونه کول چې د دې لپاره پروسه څنګه ده، څوک ورته الیجیبل ده، څوک ورته اپلای کولی شي، له کوم طریقه موږ ورته اپلای وکړو، نو د کوم ویب سایټ څخه اپلای وکړو، نو کوم ډاکومنټ ورته ضروري دي، نو په دې کې کم کسان یعنی ورته الیجیبل دي او څوک ورته اپلای کولی شي. نو مکمله طریقه ما تاسو په همدغه ویډیو کې تاسو سره شریک کړې ده. نو A to Z یعنی مکمل هغه پروسه کوم چې کاناډا په خپل آفیشل ویب سایټ کې شریک کړي دي چې په کومه طریقه باندې اپلای کیږي، څنګه اپلای کیږي، نو په کومه طریقه باندې به تاسو دغه ویزه تاسو اخلي او چاته دغه ویزه ورکول کیږي. نو ورزو سکرین طرف ته، نو مکمل ویډیو تر اخره پورې تعقیب کړئ. په همدغه طریقه باندې تاسو مخې ته لاړ شئ او سل په سلو کې انشاءالله تاسو کولی شئ د کاناډا بشردوستانه ویزه تاسو واخلئ. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ باستئ. نو اکثر هلکانو دا پوښتنه کوله چې موږ څنګه کولی شو کوم چې دغه کاناډا د 2024 لپاره 13950 بشردوستانه ویزې اعلان کړي دي. نو چې دې لپاره موږ څنګه ثبت نام وکړو، کوم ویب سایټ ته موږ ورشو او څوک ورته الیجیبل دی، یعنی څوک ورته کولی شي چې اپلای وکړي، کوم ډاکومنټ باید ولري. نو یو په یو زه تاسو ته نن تشریح کوم. اوس الریډي دا د کاناډا آفیشل ویب سایټ ده، زه دلته یم او ټول یو په یو زه درته تشریح کوم چې څوک ورته الیجیبل ده، څوک ورته اپلای کولی شي، څوک ورته نشي کولی، کوم ډاکومنټ ضروري دي، کوم اسنادونه باید څوک ولري. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې 2024 لپاره او کاناډا 13950 بشردوستانه ویزې اعلان کړي دي. زه اوس تاسو ته همدغه ویب سایټ کې دا آفیشل ویب سایټ ده، تاسو ته ښیم. نو د ویب سایټ لینک تاسو سره زه همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زه شریکوم الریډي. نو چې کله ویب سایټ ته لاړئ، تاسې ویب سایټ هم اوپن کړه، بیا هغې نه وروسته تاسې راشئ دلته لاندې امیګریشن اینډ سټیزنشپ دې باندې تاسې کلیک وکړئ. نو چې کله دې باندې کلیک وکړه بیا تاسې راشئ لاندې دې ځای کې لیکلي our immigration response to the situation and یعنی دغه کوم مملکتونه چې دې ځای کې دوی ذکر کړي دي، افغانستان، ایران، مراکش، سودان، سوریه ده، یوکراین ده، نو هغه مملکتونه دي چې دوی ته کاناډا بشردوستانه ویزې ورکوي او دغه مملکتونه کولی شي چې اپلای وکړي. نو ټول نه لومړی اول سر کې افغانستان ده، یعنی افغانان کولی شي چې په دغه برنامه کې ګډون وکړي او دغه بشردوستانه ویزې ته اپلای وکړي. هغه ټول شرایط زه تاسو ته وایم چې دې ته څه رقم تاسې اپلای باید تاسې څه رقم وکړئ. نو بیا تاسې لاړ شئ افغانستان باندې کلیک وکړئ. چې کله افغانستان باندې کلیک وکړو دې ځای کې ګورئ ویلکم افغانس. نو دلته چې کوم هغه معلومات دي دې په اړه ما الریډي ویډیو مخکې ما جوړه کړې وه چې د هغه تعداد تاسو ته ښیي کوم چې الریډي کوم ویزې ورکړي دي او کوم چا اپلای کړې ده، د هغې پروسس کې ده ویلکم ان کاناډا. نو دې په اړه الریډي ما تاسو سره ویډیو دغه کړې ده. بیا تاسې لاړ شئ. اوس موږ د بشردوستانه ویزې په اړه یوازې موږ خبره کوو چې څه رقم موږ اپلای وکړو، کوم شرایطو باندې چې دلته بیا راغلي دې ځای کې تاسې کلیک وکړئ see all the key figures. نو دې باندې تاسې کلیک وکړئ. چې کله دې باندې کلیک وکړو welcome Afghans key figures. نو دې ځای کې د ګورنمنټ of Canada has welcomed over 40,000 refugees and vulnerable Afghans to Canada. دا هغه 40,000 افغانان ښیي کوم چې آسیب پذیر افغانان دي او دلته کاناډا وایي چې دا فرض مثال دوی دلته رسیدلی دي، دا هغه تعداد ښیي. نو چې کله دلته راغلی تاسې دې سر کې تاسې وګورئ چې اپلیکیشنز ریسیوډ دومره اپلیکیشن ورته رسیدلی، اپلیکیشن اپروف دومره بیا پکې اپروف شوي دي، ارایوډ ان کاناډا دومره پکې کاناډا ته رسیدلی دي. خو دا هغه پخوانی ده. اوس موږ راځو هغه بشردوستانه هیومینیټیرین پروګرام ته موږ راځو. په همدې باندې موږ بحث کوو چې څه رقم اپلای کوو. هیومینیټیرین پروګرامز اوس راغلو. مهم همدغه بخش ته چې تاسې پوښتنه کوله، تاسې په همدې بخش کې کنفیوز وي چې څه رقم موږ اپلای وکړو. اوس همغه بخش ته موږ راغلو. نو هیومینیټیرین پروګرامز، نو دې باندې موږ کلیک کوو. چې کله دې باندې کلیک وکړو نو هیومینیټیرین پروګرام فار افغان نیشنلز ان نیډ آف ریسیټلمنټ. نو about the program.
نو په دې ځای کې دا د پروګرام په اړه دا چې هیومانیټیرین دا د بشردوستانه ویزې پروګرام چې دوی څه رقم ریسیټلمنټ ورکوي او دلته په کومه طریقه دوی راولي، کوم قوانین ورته وضع کړي دي. نو دلته 2 اپشنه دوی ورکړي دي. دې ځای کې لیکلي اباوټ د پروګرام. نو who is eligible یعنی څوک ورته eligible ده، یعنی څوک ورته کولی شي چې دې ته اپلای وکړي. دې ځای کې how the program works. نو اول لازم دی ته چې څوک ورته الیجیبل ده او دې بخش ته راځو. دې کې لیکلي چې خام this program aims to assist a mix of government assisted refugees and private sponsored refugees. خیر دغه 2 بخشو ته وروسته زه راځم او لومړی دې ته راځم چې څوک ورته الیجیبل ده. نو دې باندې مونږ کلیک کوو چې څوک ورته الیجیبل ده. چې کله دې باندې کلیک وکړو نو دې کې لیکلي humanitarian program for Afghan nation high in need of the settlement. اوس راځو دې ته الیجیبیلیټي چې الیجیبیلیټي یعنې څوک ورته کولی شي چې اپلای وکړي. دغه بخش کې څوک ورته الیجیبل ده. To be eligible for this program you must meet all of the following requirements. وایي دغه پروګرام ته د کاناډا بشردوستانه ویزې ته د اپلای لپاره چې کله تاسې اپلای کوئ باید دغه چې لاندې کوم دوی ذکر کړي دي، دغه کوم قوانین چې دي وایي باید تاسې که چېرته دغه ریکوایرمنټ سره څوک برابر دی هغوی کولی شي چې دغه بخش کې اپلای وکړي او د کاناډا بشردوستانه ویزه واخلي. اوس راځو چې دا کم دي. دې کې لیکلي چې you are an Afghan nationals باید ته د افغانستان شهروند باید واوسې، یعنی افغاني باید واوسې. you are outside of Afghanistan باید د افغانستان څخه د باندې باید واوسې. افغان باید اوسې، د افغانستان څخه باید باندې اوسې، یعنی په بل مملکت کې باید اوسې، دا نه په افغانستان کې نه اوسې. you don't have a durable situation in the third country. نو دې نه مطلب دا دی چې هغه په درېیمه مملکت کې هم تا ته د دوامداره د اوسېدو لپاره هلته هم فرض مثال تا ته مشکل وي، هلته ته نشي اوسېدلی. you are part of one of the following groups. یا دغه لاندې چې کوم دغه ښودلي دي نو یا د دغه ګروپونو کوم یو پارټ کې کوم یو برخه واوسي. مخکې فرض مثال لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې نو هغه افغانان چې مخکنی په دولت کې کار کړی وي هغه بخش کې اسنادونه ولري نو هغه خلک هم کولی شي. نو دې ځای کې همغه بخشونه ذکر کړي دي. نو په دغه بخش کې ټول افغانان راځي. په دغه بخش کې ټول تاسو کولی شي چې خپل اسنادونه هر څوک لري که نه لري هغوی کولی شي جوړ کړي. نو دا کوم برخه ده وای women leaders یا تاسې women leader تاسې ووسئ. human rights defenders حقوق بشر په بخش یعنی تاسې ووسئ چې ته کار کړی وي، کار مو کړی وي. persecuted religious or ethnic minorities یا تاسې مذهبي یا قومي کوم اقلیت بخش کې تاسې ووسئ نو کولی شي. LGBTI individuals دا نه پوهېږم چې دا د LGBTI د څه شي مخفف دی یا په دې بخش کې باید تاسې واوسئ. او بل journalist and those who help Canadian journalists یا تاسې ژورنالیستي په بخش کې کار کړی وي یا تاسې د کاناډا د ژورنالیستانو په هغو سره تاسې کار کړی وي، هغوی سره چې کومک کړی وي. نو په عمومي کې خلک راغله چې څوک مدني فعالان مدني فعالیت په بخش کې کار کړی وي، ژورنالیستي په بخش کې کار کړی وي، حقوق بشر په بخش کې کار کړی وي، یا په پخوانی افغانستان په دولت کې په ملکی یا نظامی بخش کې چې هر بخش کې کار کړی وي. یعنی خصوصا دغه سچویشن نه دوی مطلب دا دی نو هغه کسان چې ژوند په خطر کې وي، هغه کسان چې ژوند په خطر کې وي خو باید تاسې اسنادونه باید ولرئ. دا ټوله مهمه خبره همدا ده. بیا تاسې الیجیبل هستئ، کولی شي چې د بخش ته تاسې بیا اپلای وکړئ. نو دې کې لیکلي if you are in Afghanistan. اوس دې بخش ته زه راځم چې اوس خو دا شو چې بیخي تاسې الیجیبل خو شوئ. اوس تاسې باید څه شی باید وکړئ چې دغه د کاناډا بشردوستانه ویزه تاسې واخلئ. څه باید تاسې وکړئ؟ اوس راځو دې بخش ته if you are in Afghanistan and plan to leave. که چېرته ته وایې په دننه په افغانستان کې او ته غواړې چې خپل وطن پرېږدي، افغانستان پرېږدي، تا ته مشکل ده، نو ته باید څه شی وکړې؟ The government of Canada remains firm in its commitment to welcome Afghan refugees to Canada.
وای د کاناډا کوم حکومت چې دا دولت چې دا دوی خپل وعده باندې دوی یعنی مستحکمه ولاړ دي کوم افغانانو دپاره چې کوم د کومک کولو کومه پروسه چې دوی په مخ اچولی ده، لکه څنګه چې په مخکنۍ ویډیو کې ما تاسو سره یادونه وکړه، دوی هلته لیکلي دي په همدغه ویب سایټ کې چې موږ خپل افغانانو ته خپل کومک ته موږ دوام ورکوو. دوی وایي چې موږ په خپله وعده ولاړ یو، نو دغه خلکو ته چې ژوند په خطر کې وي، مشکلاتو کې وي، نو دوی ته به موږ بشردوستانه ویزې به ورکوو، دوی سره به موږ کومک کوو. If you plan to leave Afghanistan you must وایي که چېرته ته دغه تا ډیسایډ کړه چې افغانستان ته پرېږدې، ته باید څه شی وکړي. You must check and follow the travel requirements of the country you plan to enter. وایي لومړی به تاسې داسې وکړي چې خپل مملکت به پرېږدي، که بل مملکت ته تاسې لاړ شئ، د هغه مملکت هغه ټول ریکوایرمنټس تاسې باید ولولئ چې هلته څه رقم باید تاسې داخل شئ. To enter or travel through. Along with your passport, you may need to get a visa to legally enter another country. چې بل مملکت ته داخلېږي باید ته پاسپورټ ولري او قانوني ویزه باید ترلاسه کړي. فرض مثال یا پاکستان ته ځې یا کوم بل مملکت ته ځې چې تاجکستان ته چې هر یو ته ځې. It is important to follow the immigration laws of the countries you plan to enter. وایي چې کوم مملکت ته چې ته غواړې چې ته لاړ شي، هغه که پاکستان وي، تاجکستان وي، که هر یو وي، نو چې ته په هماغه مملکت کې ته غواړې چې د کاناډا بشردوستانه ویزه ته ترلاسه کړې، وایخلې د هغې امیګریشن قوانین هر څه باید ته مطالعه کړي. What to do if you think you might be eligible. اوس راغلو یو مهمه برخې ته، نو په دې کې you should register for refugee status either ده. نو مهم برخې ته که چېرته فرض مثال تاسې لاړئ مملکت هم پرېښودلو، یو بل مملکت ته تاسې لاړئ، فرض مثال پاکستان ته لاړئ یا کوم بل مملکت ته تاسې لاړئ، نو هلته باید تاسې څه شی وکړئ د بشردوستانه ویزې د اخیستلو لپاره. نو basically you should register for refugee status with either ده. نو تاسې باید چې هغه مملکت ته داخل شوئ، تاسې د ریفیوجي سټیټس دپاره خپل ځانونه باید راجستر کړئ. په څه شي کې باید تاسې ځان راجستر کړئ؟ ټوله مهمه پوښتنه همدا ده. یونایټډ نیشنز ریفیوجیز ایجنسي UNHCR کې باید تاسې ځان راجستر کړئ. نو چې کله په UNHCR کې تاسې ځانونه هم راجستر کړه، نو هلته تاسو ته یو کارت درکول کېږي. هغه کارت ډېر مهم کارت ده، هغه کارت باید تاسو سره موجود وي. نو government of the country in which you now live. یو بل په هغه مملکت کې چې تاسې فرض مثال لاړئ هغه مملکت ته، نو هغه مملکت کې هم تاسې باید ځانونه راجستر کړئ او په UNHCR کې هم ځانونه راجستر کړئ. To resettle in Canada as either a government assisted refugee or a privately sponsored refugees. You need to be referred by one of the following. نو په دې ځای کې دغه دوه مهم خبرې چې دوی ذکر کړي دي، دې ځای کې دوی کړي دي چې یو په دغه بیا هلته دوه لارې وجود لري. نو دا چې همیز په ویډیوګانو کې، په مخکني ویډیوګانو کې هم ما تاسو سره دغه خبرې کړې وي. ګورنمنټ اسسټډ ریفیوجي یو خو هغه دی چې فرض مثال تاسې هلته لاړئ چې ګورنمنټ کې خپل ځانونه راجستر کړه، په UNHCR کې هم ځانونه راجستر کړه، نو دغه خلک بیا فرض مثال ګورنمنټ اسسټډ ریفیوجي شو، دا بیا کاناډا ته معرفي کېږي، هلته به خپله پروسه مخې ته وړي. دا یوه شوه. بل که چېرته تاسې په UNHCR کې په دغه سیستم کې راجستر ناستئ، نو دلته بیا بله لاره ده پرایویټلی سپانسرډ ریفیوجي. نو دا هغه بخش ده چې کوم څوک تاسې سپانسر کوي. دلته کوم څوک تاسې سپانسر کوي، نو که کوم څوک تاسې سپانسر کوي هم دا بیا ضرور ده چې ته باید کوم بل مملکت ته لاړ شي. افغانستان پرېږدي یعنې خپل مملکت به پرېږدي، کوم بل مملکت ته باید تاسې لاړ شئ. او بیا هم دا نه کېږي چې تاسې به افغانستان کې اوسئ او کوم څوک تاسې سپانسر کړي او ټول پروسه افغانستان نه مخې ته لاړ شي. نه، یا به کوم څوک تاسې سپانسر کوي او یا د ګورنمنټ د UNHCR په دغه طریقه باندې تاسې راځئ په دغه دوه طریقو باندې. You need to be referred by one of the following. یعنې کاناډا ته په دغه دوه لارو باندې چې کوم دا لاندې ما اوس زه تاسو ته زه وایم. The United Nations Refugee Agency UNHCR, the government of the country in which you know live. چې کوم هغه مملکت چې اوس تاسې فرض مثال اوسیږئ. One of the other organization we are working with for this program. یا هغه کوم بل اداره وي چې هغوی سره دوی کار کوي. Identified by a private sponsor. یا کوم پرایویټ کوم سیکټور یا کومه اداره تاسې سپانسر کوي.
we are also prioritizing applications of eligible immediate family members. وای مونږ چې دی هغه یعنی priority basis باندې دوی مخ ته ځي چې کم چاته اولویت ورکړي، کم چاته یعنی په همدغه priority basis باندې دوی مخ ته ځي چې کم فامیل ته کم چاته چې ژوند جدي خطر لاندې وي نو هغوی ته به دوی څه کوي، هغوی ته به لومړیتوب ورکوي، بیا هماغسې په سټیپ بای سټیپ په priority basis باندې اولویت باندې په همدغه طریقه دوی بیا مخې ته ځي. joining Afghan currently in Canada چې کاناډا ته دوی افغانان راولي. دې کې لیکلي next how to program works. نو دې باندې موږ کلیک وکړو چې دلته څه دي. how to program works. humanitarian program for خدا خو مخکې تاسو ویل. We are working with the trusted international and Canadian partners to implement this new humanitarian program. وای مونږه دې باندې مونږه کار کوو چې کوم چې د باور وړ انټرنیشنل نړیواله یا چې کوم کاناډایي چې کوم پارټنرز دي ترڅو دغه پروګرام دوی شي کی دغه چې نوې د بشردوستانه کوم پروګرام چې دا دوی عملی کی دي چې لیکلي we are working with the trusted international Canadian partners to implement this new humanitarian programs. ترڅو دوی کار کوي همدارنګه د نړیواله او یا د کاناډایي پارټنرو سره چې ترڅو دغه نوې بشردوستانه د ویزو کوم پروګرام چې دا دوی سره کوم عملي کی او سره کوم مخې ته ویسي. You can apply directly to this humanitarian program. یعنی تاسې ډایرکټ کوم داسې فورم نشته چې تاسې ډایرکټ اپلای وکړئ او په همدغه طریقه باندې تاسې مخې ته راشي. نو the program will resettle Afghan nationals in 2 ways. نو دغه پروګرام چې دا په 2 لارو باندې افغانان ریسیټل کوي. اول چې دا government assisted refugees د کوم مخکې ما تاسو تشریح کړه کوم چې د حکومت د خوا ورته معرفي کیږي چې حکومت کې هلته یونیسیار کې تاسو ځانونه رجسټر کوئ، په حکومت کې تاسو ځانونه رجسټر کوئ. نو د هغې طریقه باندې under the government assisted refugee program we will resettle Afghan nationals to Canada and provide support for up to 1 year after arrival. نو کوم چې تاسو په یونیسیار کې تاسو ځانونه ثبت کړه، هغه مملکت کې تاسو ځانونه رجسټر کړه، بیا هماغه طریقه باندې چې تاسو کاناډا ته راځئ نو کاناډا به تاسو تر 1 کال پورې سپورټ کوي، هم هر څه به تاسو تر 1 کال پورې درکوي. You must be referred to us by one of the following referred partners. وای تاسو باید مونږ ته د لاندې دغه د ریفر پارټنرو څخه کوم تاسو بعضې ادارې او دغه چې دلته ښودلي دي دې څخه باید دوی ته تاسې ریفر شئ. بیا هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې دا د بشردوستانه ویزه تاسې واخلئ. ګورئ یونایټډ نیشنز ریفیوجي ایجنسي یونیسیار چې مخکې ما تاسو ته ویل چې یونیسیار کې ځانونه راجسټر کړئ، دې څخه تاسې ریفر کیږئ کاناډا ته. find out about the UNHCR process. Frontline defenders for human rights defender only. نو چا چې په مدني فعالیت د حقوق بشر په دغه بخښونو کې چا کار کړی for human rights defender only. کوم چې دغه بخښونو کې چا کار کړی چې مخکې ما تاسو ته تشریح هم کړه. if you are a human rights defender که چېرته ته وایي دا به نور تاسې خپله وګورئ چې ویډیو ډېر اوږدېږي نو دلته معلومات دي دا وګورئ. دوهم پرایویټ سپانسر ریفیوجیز کوم چې مخکې دا هم ما تاسو تشریح کړه چې کوم اداره یا کوم څوک تاسې سپانسر کوي په دغه طریقه هم تاسې کولی شئ دوی مملکت ته راشئ نو دغه معلومات هم تاسې کولی شئ چې دا هم تاسې ولولئ. نو دا د مکمل په ډیټیل سره مې تاسو معلومات درکړي چې دا د کاناډا بشردوستانه ویزه څه رقم ده، څوک اپلای کولی شي، په کومه طریقه باید تاسې عمل وکړئ.